ملګري زموږ په ژوند کې ډیر مهم رول لري، ځکه په مختلفو حالاتو کې کولی شي له موږ سره مرسته وکړي او زموږ په کردار او اخلاقو جوړولو کې هم ډیر لوی اثر لري. ځکه په انګلیسي کې یو مشهور متل هم دی چې ته ماته خپل ملګري راوښایه، زه به درته ووایم چې ته څوک یې او څه قسمه انسان یې. ځکه موږ د هغه 5 کسانو اوسط یو چې موږ ورسره ډیر وخت تیروو. یا په ساده ژبه که زموږ ملګري ښه وي نو موږ به هم ښه یو، خو که چېرته زموږ ملګري خراب وي نو موږ هم ورسره د خرابوالي طرف ته ځو. ځکه زموږ ملګري او هغه کسان چې موږ ورسره زیات وخت تیروو زموږ په اعمالو او افکارو باندې ډیر لوی تاثیر لري او زموږ افکار په مکمل ډول بدلولی شي. مطلب دا چې په هر حالت کې د ځان لیدل غواړئ نو همغسې ملګري ځان ته پیدا کړئ. مثلا که تجار کېدل غواړئ نو داسې ملګري پیدا کړئ چې په تجارت پوهیږي. یا هم کله رسامۍ سره مو شوق وي نو داسې ملګري پیدا کړئ چې رسامۍ ته ملا تشویق کړي. یا کله ټکنالوژۍ سره مو شوق وي نو داسې ملګري پیدا کړئ چې ټکنالوژۍ سره علاقه ولري او لا هم مرسته در سره وکړي. نو کوشش وکړئ چې د ښو خلکو سره ملګرتیا وکړئ او د بدو خلکو نه ځان وساتئ، ځکه د بدو خلکو پر ځای یوازې اوسېدل هم ښه دي.